وجه دا ده چې کار د ختم نبوت چې دی د دې تعلق د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ذات عالی سره دی او څنګه چې صحابه کرامو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په حیات کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د ذات خدمت کړی دی دغه شان د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تاج خدمت هم کړی دی هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام وجود مبارک ته امه جسم مبارک ته هم یو کافر یو حاسد او یو دشمن نه دی پرېښودی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تاج د ختم نبوت ته یې ومهه د چا دشمن لاس او د هغه اراده د محبوب تاج ته نږدې نه ده پرېښودلی دا کار دومره ضروري دی دومره لازمي دی او فرض دی واجب دی څنګه چې په ما تا باندې یو بل عمل فرض او واجب کېدی شي دکه شان په ما او تا باندې د دې عقیدې او د دې تاج د ختم نبوت تحفظ هم لازمي دی انبیاء علیهم السلام څومره چې تیر شوي دي د هغه د هدایت ستوري او هر یو الله رب العزت په اعلی صفاتو سره رالیږلی هر نبی الله رب العزت د یوې خاص زمانې سره د یو خاص قوم سره د خاصو خلکو سره د هغه تعلق راوستی و هغه په هغې کې رالیږلی خو چې کله د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ذکر راځي نو نن دا ده چې نبی علیه السلام د یو خاص قوم دپاره راغلی دی نه دا ده چې د یو خاصې زمانې سره تعلق دی په هغې کې راغلی دی بس هکه وخت کې به نبي وي نه داسې ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به د یو خاص وخت او د زمانې پورې خپل دعوت چلی الله رب العزت د محبوب صلی الله علیه وسلم منصب د ختم نبوت او منصب د ختم نبوت د تاج د ختم نبوت دا قرآن مجید کې ستایلی دی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم الله رب العزت فرمایي نبی علیہ السلام خو لکه د نورو انبیاو محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی نو څنګه چې هغه وفات شوي دي که دی وفات شو یا د چا د لاسه لکه په تاسو کې مشهوره شوه صحابو چې هغه قتل کړی شو نصیب دشمنه العیاذ بالله نو ولې تاسو به بیا په شا باندې ځئ او تاسو به دا کار پرېږدئ د دې نه معلومه شوه چې د بل نبي په وفات باندې د راتلونکي نبي په راتلو باندې د تیر شوي نبي کار ختم شو خو د محبوب په وجود کې هم دا کار قایم و د محبوب نه وروسته هم دا کار به در قیامته پورې هم دکه شان قایم تاسو به وروسته کېږئ نه الله وفرمایل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات په موقع باندې بے حال داسې وی یو دې ته ویلی شي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات یې واورېدل نو د عمر صاحب سوچ او فکر کار پرېښود چې دا به څه کېږي تر ډېره وخته عمر رضی الله تعالی عنه په دې خبره باندې اقلارېده چې نبی علیه السلام وفات شوی دی ویلا منافقان ژوندي دي او محبوب به وفات کېږي دی به مونږ مړو دی به مونږ ختمو الله د حضرت ابوبکر صدیق د فراست نه قربان راغلو او د عمر حال ته وکتل د حضرت عثمان حال ته وکتل د حضرت علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین حال ته وکتل نو منبر شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وختلو او دا آیت شریف تلاوت کو وما محمد الا رسول او چې تر اخره ورسید حضرت عمر وای زما د قسم په خدای دا آیت چې ابوبکر صدیق وی داسې ښکارېده لکه په نن ورځ چې څنګه دی نازل شوی په که مرض و هغه شان په ما باندې لګېده
ما وی دا خو واقعي که نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دنیا کې نه وي او په حیات جاویدانی سره الله تعالی هغه ځان ته بللی وي نو ولې موږ به دا کار پرېږدو؟ دا هم د ختم نبوت دلیل شي. الله رب العزت فرمائے وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سچ درته دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوړي دک ترنه واخلې د سنمو چې منی کې دا غینه منی شي د دراوړې شوی پیغام هغه ابدي او ازلی وګرځید او تر قیامت پورې وګرځید. د یو شي نه منع هغه د تر زمانه پورې نه ده همیشه پورې به د هغې نه مونږ ځان منع کوو. الله فرمایل د دې نه به ځان منع کوئ. پای کې بیا چوچو رانشته. محبوب وی مونږ الله تعالی په مونږ باندې فرض کړو، صحابه وی په مونږ باندې فرض شو. الله رب العزت استحسانا رونو د 2 رکعاتو په ځای 4 رکعات کړل چې زه په کور کلی کې نو بیا 4 رکعات کواسې 2 رکعات فرض چې په سفر کې نو بیا 2 رکعات دي. اوس په سوګدا نه وای چې ګاډي رالل سہولت ډیر شه بنده په جیس کې ورشي نو دې کې خورو تکلیف نشته چې بنده کله ځان ل خپل مسافر وي امام وي یا بل پسې ولاړ وي هغه مسافر وي یا ځان له مونږ کوي نو دې بیا سفر وي مونږ نه کوي دی به وای چې ماته خو خاص ثاني ده ولې حکم مونږ وو نه محبوب صلی الله علیه وسلم ویلی دي چې په سفر کې کستړې او کستړې نه چې حکم محبوب کوم به دې تاسو نه کو چې تستړې او کستړې نه چې محبوب فرمایل په بیا به 2 رکعات کوئی مونږ ته په هغه مینه ماتيږي کما چې مونږ ته په 4 رکعات ماتي. د یو نبی او د یو رسول او د یو پیغمبر علاوه د هغه تذکرینه چې قران کړي دا حدیثو کې راغلي دي دا هغه نه موږ سره علاوه نور تاریخ نه دی موجود. او قربان د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وای صلی الله علیه وسلم د محبوب عادتونو نه چې هغه سیرت او تاریخ خو ډېره زیاته لویه خبره د وړې وړې خبرې نه امت چې دی نو هغه نه خبره نه دی پاتې شوی. د یو نبی او د یو رسول وجه څه درونو دا درته نه مخکې نه وم د هغه نبی او د هغه رسول هغه کار چې الله رب العزت د دې امت دپاره راهنما اصول جوړول نه هغه قرآن کې ذکر کړي دي محبوب په احادیثو کې فرمایلی دي. علاوه د هغې نه چې د کم شي مونږ ته ضرورت نه نو الله رب العزت هغه تاریخ د خلکو په سینو کې نه دی محفوظ کړی او د محبوب یو داسې خبره نه ده پرېښودلې چې هغه امت ته محفوظ نه وي پاتې شوي. دا د ختم نبوت دلیل دی. د حضرت عیسی علیه السلام جای پیدایش نه دی معلوم، د عیسی علیه السلام نور احوال نه دی معلوم علاوه د هغې نه چې قرآن او حدیثو کې راغلي دي. انجیل کې هم دی تحریف کړی دی. د موسی علیه السلام هغه واقعات چې قرآن راغستی دي حدیثو راغستی دي هغه راغلي دي. د موسی علیه السلام د نور خاندان تذکره نه ده راغلې علاوه د هغې نه چې د خور او د مور تذکره راغلې ده. د عیسی علیه السلام د مور تذکره راغلې ده، د حواریینو تذکره راغلې ده، خو د نومونو تذکره نه ده راغلې. الله اکبر. قربان د محبوب رسول الله مبارک د صحابه نشم په دنیا کې څومره خلکو محبوب په غړېدلو سترګو په حالت د اسلام کې لیدلی دی دام تاریخ راغستی دی. 1,50,000 خلکو د ایمان په حالت کې زما د مدینې جانان ته کتلی دی. دا تاریخ چرته کې دا کېدی شي د بل چا. او هغه صحابه کرام جانثار صحابه کرام چې هغه نه د محبوب هیڅ شی نه دی پاتې شوی او داسې قربانېدل به ته چې که به د یو بنده کومه مرتبه وه نو په هغې به هم نه خفه کېدل چې محبوب دې زما دا نوم په دې ځای کې واخلي. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی
ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا تپوس وکړو په امت کې مرتبه د چا لویه ده؟ وی د ابوبکر. ما وی بیا وی د عمر. ما وی بیا وی د عثمان. زه بیا غلی شوم. ما وی نور تپوسونه ته نه کوم. دا ادب دی مقام ته وګورئ، دا عقیدت دی مقام ته وګورئ، د احترام دی مرتبې ته وګورئ. په دې وجه غلی نه شوم چې ولې زما نوم وانغوستو. ما وی شاید دې پسې نور صحابه یاد کی او زما نوم له ټولو صحابانو په اخر کې یاد کی. ما وی خدا نه چې اړو تپوس به دې نه کوم. واقعي چې زما د محبوب رسول الله مبارک صحابه زمانه وی په مرتبه کې اوچت دي. د محبوب د خوراک سکاک انداز راغسته شوی دی. دا د خبرې د دې خبرې دلیل دی چې محبوب رسول الله مبارک صرف او صرف د خپل زمانه د پاره نه دی، بلکې د تام جهان د پاره، د تام زمانو د پاره الی یوم القیامه الله رب العزت رسول او نبی ګرځولې ده. څوک دا تصور نشي کولی چې د محبوب په شان ښکلی بل څوک شته، په مرتبه کې د محبوب مقدار کې څوک شته؟ څوک دا نه. نو هغه څوک چې د داسې قسمه عقایدو په سیلاب کې لاهو کېږي چې هغوی وایي چې غلام احمد قادیانی العیاذ بالله مهدي دی، او وایي چې مسیح دی، او وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام پسې راغی. مونږ وایو د دکه سړي او د دې غلام احمد قادیانی مونږ په یو انساني شکل کې په یو شریف خاندان کې د یو شریف سړي تسلیمولو ته نه تیار. نو ته خو مونږ ته وایي چې نبی به مونږ د هغه یو شریف انسان تسلیمولو ته تیار یو؟ نه یو تیار. داسې رذیل او خبیث د یو عام انساني شکل او د جسم او د انساني ماحول لپاره شرم دی، بدنامي ده چې د مدینی جانان پسې رستو د داسې قسمه دعوی کوي چې زما د محبوب رسول الله مبارک د تاج د ختم نبوت العیاذ بالله د ختمولو کوشش کوي. دغه سړی مونږ انسان نه منو. د ارذل او رذیل ترین کافر دی. هغه څه کوي خبر یې؟ د نت زمانه د تاسو به ګورئ، ما ته یو بل وایي دا جرمني کې ناست وي، هغه بیعت ورکوي. دا میرزا حسن مسرور دی بیعت ورکوي. داسې خلک ورته به وایي ناست دي چې هغوی په دې هم نه پوهېږي چې دی بیعت ورکوي. په څه سره بیعت ورکوي؟ ټوله کلمه لکه زمونږ د صاحبانو ووایي، هر څه ووایي، د ختم نبوت پکې تذکره وکړي، ورپسې رستو یو غلو خوري. وایي مونږ وایي دا مسیح موعود العیاذ بالله په دې الفاظو سره وایي مسیح موعود. غلام احمد هغه مونږ وایي مسیح موعود منو. ټول ورپسې دا الفاظ وایي، بیعت په دې سره ورکوي. امت د دکې د جالیت نه، د دکې فریب او د دوکو نه خبرول غواړي. یو ځوان به د هغوی په پټکي باندې، د هغوی په جامه باندې، د هغوی په هغه ګڼه ګوڼه باندې، د هغوی په هغه شرافت، ظاهري شرافت باندې، د هغوی په هغه رذیل ترینه مسکا او خندا باندې دوکه شي. او یاد دې ساتي دغه ځوان ته دا ویل غواړي ته خو وایې چې زه به هغه سره تعلق وساتم. که چا قادیاني سره لاس میلاو کړله دا ورته پته وي چې دا قادیانی دی، دی دلته لاس میلاوی. زما د محبوب رسول الله مبارک زړه مبارک چې دی نه هغه په روزه مبارکه کې خفه کېږي چې زما امتي ولې د دغه دشمن سره لاس میلاوي. دا د دجالیت فتنه ډېره په تیزۍ سره خورېږي، خو هغوی داسې نه کیني لکه مونږ او تاسو چې څنګه په ښکاره لګیا یو، هغوی داسې نه وایي. دجل دی پکې، فریب دی پکې. हाथी के दांत काने के और दिखाने के और تا تبوي زدر سر نبی علیہ السلام اخیری پیغمبر منو ما دا غي اور رساله کتلی و چناب نگر کې فقیر رساله کې دا غي رومبنه د قران آیتونه ویل ک څنګه مونږه د اسلامي مذهبي رسالو کې وی بیا اور پسې احادیث وی بیا اور پسې دا غا اقوال وی ما صرف هغه رساله وکړه په وجود باندې مې یو بوج راغی پزړه مې یو خفغان راغی خو هغه ما د دې لپاره نه کته پرته ما یو به ګورم ټول شپه ما
طبیعت خراب و د قبض کیفیت و په چناب نګر کې مې شپه وه بغیر د دې اجتماع نه دکه شان تلو او ما سحر پورې زما زړه چې دی نو هغه خراب و زما طبیعت خراب و ما خوب کې به هم څه ګډ وډ څیزونه لیدل چې داسې څه تیاره ده او څه مصیبت دی ما وې ما د دکه رسالې په کتو باندې دا محسوس کړه نو کم سړی چې دی سره کښېني د هغه به څه حال یاد ساتئ بل یاد زه درته یو خبره کوم هغه یاد اوسانه تذکره چې د هغه په محبوب درود لیږل دي یو ځل ما سره ومو درود ولیږئ صلی الله علیه وسلم د عربو په ملک کې هغه ځای په ځای باندې په روډ باندې بورډونه لګولي لکه دلته چې لګېدلي خو دې ظالمانو په هر څه لګولي اشتهارات سی بعضې ځایونو کې شته زموږ ملک کې ومو د نبی علیه السلام اسما مبارک دي د الله اسما مبارک دي د نبی علیه السلام دي دکه شان بورډونه هغه ځای په ځای لګولي نو هغه یو ځای کې یو بورډ لګولی د مینا په لاره باندې د پل د لاندې په یو پیلر باندې یو شین بورډ لګېدلی و ما له ډېر خوند راکړو ایرونکي سړي ته چې د چا نه ایر وي هغه ته یادګیرنه ورکوي هغه یې لیکلي دي هل صلیت علی النبي صلی الله علیه وسلم اليوم تا نن په نبي علیه السلام وایي درود ویلی دی هل صلیت تانن په نبی علیہ السلام هل صلیت علی النبی صلی الله علیه وسلم اليوم څنګه تا ویلې د درود په نبی علیہ السلام نن بس چې څوک پوهیږي نو هغه زر درود وایي ویلې خو بیا هم هغه وایي دې وخت کې زه غلی نشم پاتې کېدی د خپل محبوب رسول الله مبارک تذکره ډېره کوئ په درود سره یې کوئ په ذکر کې راځي د نبی علیہ السلام د احادیثو مبارکو په تذکره کې راځي وایي دکانداران حضرات چې وي دی له هم پکار دی چې دکان کھلاوئ نبی علیہ السلام باندې درود وایي چې سهار ځي هم هغه درود شریف ورد دی کوي خامخا ځان سره د نبی علیہ السلام د درود یو مقدار مقرر کړي دې سره د نبی علیہ السلام عشق او محبت زړه کې راشي کله چې د نبی علیہ السلام عشق محبت زړه کې راشي بیا د بل چا محبت په زړه کې نه راځي مونږ چې چا سره مینه کوو مونږ به د نبی علیہ السلام دپاره کوو مونږ چې چا سره دشمني کوو مونږ به د نبی علیہ السلام د وجې کوو الله رب العزت نبی علیہ السلام مقام په قرآن مجید کې ښیي ورفعنا لك ذکرک محبوبه مونږ ستا ذکر ډېر زیات اوچت کو دا مقام دی کله د محبوب انداز الله رب العزت قرآن مجید کې بیانوي یا ایها المدثر یا ایها المزمل اے کمبل اچون کیا محبوب علیہ السلام تو اللہ فرمائی اللہ ته هر ادا خوږه ده الله رب العزت د نبی علیہ السلام تقلید او اتباع په مونږ او تاسو لازم وګرځوله لازم او ضروری وګرځوله د ټولو نه ښایسته ښکلی ژوند په کائناتو کې د دواړو جهانو د سردار دی وایي صلی الله علیه وسلم هر نبی له چې الله کوم صفت ورکړی دی زما د مدینې جانان له الله هغه په یوازې ځان باندې ورکړی دی حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آچی خوبا همه دارند تو تنها داری ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جولای مې تنګه زه به کم کم ټولومه زما په سترګو کې دې ګل شي که مې دا ستا په مینه بل ته وکاتنه وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وما علينا إلا